قدرمنو د تیرې څه مودې راسې د پېښور په بازارونو کې موږ ګورو دوه ګلالي ماشومان چې عمرونه یې 15-16 کاله دي په بازارونو کې کاوې خرڅوي او د خپل کور نغرې چلوي. تپوس به ترې کوو چې آیا د دوی والد صاحب شته او که نه او دوی ولې په بازارونو کې کاوې خرڅوي. بچیا نوم دې څه دی؟ نصیره بچیا والد صاحب دې شته او که نه؟ ښه هغه ولې کار مار نه کوي؟ بیمار د خپې رګونه پړسېدلی. د خپې رګونه یې پړسېدلي دي. تاسو په کم ځای کې کاوه خرڅوئ؟ مینا بازار کې اخوا دې خوا. ښه مینا بازار کې او یا که توت کې او دې ځایونو کې؟ بچیا تاسو دواړه رونه یئ؟ قدرمنو د دغه ماشومانو وینا ده چې د دوی والد صاحب په افغانستان کې یوه ټریفیکي پیښه کې ژوبل شوی و. د هغې نه وروستو د هغوی د خپې او د ملا مسله ده او چې دوی کله هم د خپل جماعت سبق نه راشي نو دوی د خپل پلار سره لوښې واخلي او په بازار کې کاوې او تورې خرڅوي. زه به د دوی پلار سره به هم خبرې کوو چې څه وجوهات دي چې هغوی مجبوره شوي دي چې خپل ګلالي ماشومان سکول ته د استولو په ځای بازارونو ته استوي او هغوی چې دی مزدوري کوي. زه د دوی پلار سره هم میلاویږو، هغوی سره هم څو خبرې کوو. دا وخت د ګلالو ماشومانو والد صاحب جاوید خان را سره موجود دی. هغه ماشومان چې په بازار کې په لارو کوڅو کې چای خرڅوي او د خپل کور چولې چلولو دپاره محنت مزدوري کوي. هغوی عمر د تعلیم دی چې هغوی سکول ته لاړ شي او خپل تعلیم وکړي، خو غریبۍ مجبور کړي دي چې هغوی دغه کاوې او چای چې دی په لارو کې خرڅ کړي. جاوید خانه څه وجې دي څه ستونزې دي چې تاسو نن مجبور شوي چې خپل ماشومان چې دي هغه د سکول په ځای بازارونو ته استوئ او هغوی باندې مزدوري کوئ؟ د دوی عمر 15 او 16 کاله دی. لا مشکلات خو دا دي چې بس زه خپل هم بیمار یم او ورور اکسیډنټ مې هم کړی دی او ډېر وخت مخکې او زما د خپې کې هم څه تکلیف دی او ورونه مې هم 2 دانې مړه شو. بس د هغې یتیمانان هم پاتې شو، یو نه 12 بچي پاتې شو، یو نه 15 بچي پاتې شو. پوه شوې؟ مشر ورور مې مړ شو، بل مشر ورور مې مړ شو. نو بس اوس موږ مجبور یو، بل لاره نشته، زموږ مشکلات دی، بس نشو کولی او دروند کار هم زه نشم کولی چې زه دروند کار وکړم. زه لږ تکلیف لرم. پوه شوې؟ زه لږ تکلیف لرم، د ملا تکلیف لرم، د خپې تکلیف لرم. بس یو لاره مې جوړه کړې دغه کاوې ماوې ته چې لګیا یم دې دپاره چې بس هغه شپه ورځ تېر شي. د کرۍ کور کې ناست یو وروره او ولاکې هغه میاشتې کور کریم نه پوره کېږي. بس مشکلاتونه ډېر دي، یتیمانان راغاړه دي. نو څه وکړو؟ بس مجبوره یو، نو غلا موږ نشو کولی، مجبوره چې یو کار دروند نشو کولی، یو غریبي کوو، یو کار وکړو، نو مجبوره یو. یو سیستم برابر کړی دی، خالي شپه ورځ تېروو، مجبوري ده، د مجبورۍ د لاسه دا کار کوو. څه شی وکړو؟ څه وکړو؟ جاوید خانه د تیرو څومره مودو راسې ته چای کاوه خرڅوې چې مخکې صحیح وي تاسو به څه کول او اوس د څو بچي دي؟ څو ماشومان ستا کاوې او تورې چای په لارو کې خرڅوي او د دې نه علاوه دا دوکان درته چا واچولو؟ دې کې در سره چا مرسته وکړه؟ دلته هلکان انډیوالان هم څو خو بس داسې تاسو غوندې دوستانو دغه هغه کې پیپل منډۍ کې بس دغه خلک بس موږ ته داسې مرسته وکړه، دا دوکان یې موږ ته ونیول، دا سامان هم ټول موږ ته ما خلک اخیستی دی، یو بل پیسې ورکړي دي، بس دا شیزونه یې اخیستی دی چې بس موږ خالي هغه کور وچلوو. بچي زما خپله 9 دانې دي، مال د خدای دی، او 15 مې یتیمانان را سره دي، کونډه را سره ده. بس هغوی را سره دي 17 کسان په کور کې، بس ټول لګیا یو، چلوي کار کوو. بس سکول څوک نه وایي، سبق نشي ویلی، سکول نشي ویلی، همدې دپاره چې مجبور یو. بس مقصد هغه لاین هم روان کړی دی، ځان ایله وساتو، بس نه کېږي، مجبوري ده، سکول نشو پې ویلی، مشکلات راته ډېر دی، د کرۍ کور دی، څه وکړو؟ نو بله لاره موږ ته نشته دی. جاوید خان د افغانستان په کوم ځای کې پاتې کېږي، د کوم ځای؟ او دا راته ووایي چې روژه را روانه ده، د هغوی دپاره تاسو څه هڅې کړي دي، چا در سره څه مرسته کړې ده که نه؟ او د خلکو نه غوښتنه څه کوي؟ بس د خلکو نه دا غوښتنه کوو چې د چا څه وس کېږي موږ سره دې وکړي، خدای دې ورسره وکړي، خدای دې آباد لري، خدای دې ژوندي لري، موږ سره دې وکړي. موږ خو هېڅ شی هم ورته نه ده کړی، بس د خدای اسرې ته ناست یو، هېڅ شی هم ورته نه ده کړی، او چې الله راکړي موږ به ورته وکړو. موږ سره هېڅ شی هم نشته دی، بس دغه روژه را روان دي، د شپږو 8 ورځې پاتې دغه کار دی،
دا هم زمونږ بندېږي روژه کې دا کار نه کېږي بس د الله سره ته ناست نو چې څه الله را مخکې کړو نو بس ګورو به ورسره د الله حالات دی نو ورسره پراته ورته ګورو نو مونږ خو چې شی نه ده کړی نه مونږ سره چې شته دی بس خلکو د خپل خپلوانو هغه زړه کې د خدای رحم واچي چې مونږ سره د کومک وکړي که د چا د وسه کېږي ودې کې مونږ سره نو دغسې مشکلات دی مونږ ته د جاوید خان وینا ده چې د هغوی ماشومان واړه دي لا د کار روزګار نه دي خو مجبوره شوي دي چې هغوی خپل ماشومان مزدورۍ ته واستوي او 100 روپۍ وګټي د کور نغرې پې وچلوي دکان کې دغه د پلاستیک سیزونه دي او دغه څه پیالې دي دا هم ورته یو بل راوړي دي دلته کې په دکان کې ورته ایښي چې په دې باندې ته روزي ګټه خو د دې باوجود دوی وایي چې را روانه روژه ده او موږ سره هیڅ نشته او روژه کې به دغه کار هم بند شي که څوک چېرې دوی سره مدد کول غواړي نو دوی وایي چې زما په کور کې یوازې زما بچي نه بلکې د دوی وفات شوی کم په حق رسېدلی رور چې دی د هغوی ماشومان هم دوی سره په کور کې دي دوی په کرۍ کور کې اوسېږي او د خلکو نه دغه غوښتنه کوي چې د دوی سره دې څه مرسته وشي را روان پروګرام کې به د یو نوې ټاپک سره ملاویږو تر هغه دمه پورې اجازت غواړو د لوی الله پامان